خندا د روغ زړونو کار دی زموږ زړونه غریبۍ وهلي دي نه. نوم مې بریالی دی. د ننګرهار ولایت یم، سخرود ولسوالۍ کې اوسېږم. لکه تازه کډوال سوي 4 میاشتې کېږي راغلي پاکستان نه. مکتب مې ویله ده، بس مدرسه مې ویله او مکتب مې ویله، لکه 10 سیمه پورې مکتب ویله ده. او بیا لاړو کډوال پاکستان ته. او دا یو څه وخت کېږي راغلو، تقریبا یو 4 میاشتې کېږي راغلي. او تازه کډوالو کې راغلي. کور او خپل د لږ جوړ کړی هم نه دی، کاکا په کور کې اوسېږي هغوی سره، او جای خپل جوړ کړی نه ده. او بس موږ ته دولت وایي تاسو سره کومک کېږي، لکه فورمې راکړې وې هغه هم په هغه کړې، فورمې ماته صاف کړې، زه بیا تاسو ته زنګ ووهو، شماره وایي راکړه تاسو ته زنګ ووهو. دغه بس الحمدلله الله نه ډېر راضي خوشحاله یي. دغه خپل کار ده، په خپل وطن کې ډېر خوشحاله یي. او 9 بجې راځو سهار تر 8 بجو خپل کار کوو. ښه ده، بس کور مور مصارف پوره کېږي. ورونه دي او زه په خپله یم، لکه مشر زه یم، زه ورته پخوم هغوی خرڅوي بوټل ته. د موږ کار ژمي کې ښه وي، ژمي کې ښه جوار خرڅېږي، ښه سیزن یې یخ هم وي، خلک هم جوار اخلي. بس خلک چکر ته راځي د کابل نه د نورو ولایتونو نه دلته ننګرهار ولایت ته چکر ته راځي. پاکستان کې ما خپله د ګلدانیانو کار کوه، هغه ښه کار و، خو هغه بس ګرمي ډېره وه. خپل وطن کې ښه خوشحاله یي، عوام ښه یخه ده، وچه ډوډۍ د خپل وطن دي. ولا ظلم زیاته کوي، ظلم زیاته هم کوي. بس افغانیان سره هر ملک کې ظلم کېږي، نو څه درته ووایم، هر ملک کې ظلم زیاته هم کېږي. دې نه ښه ده خپل ملک ته راسو، خپل ملک آباد کړو، سره یو سو ټول افغانیان، بس اتفاق وکړو، اتحاد وکړو، خپل وطن آزاد کړو او آباد کړو. ښه ده برابري ده، 300 هم کېږي، 400 200، بس برابري ده. نو لکه کار کېږي. نور مې هغه ورونو نه هیله ده او توقع مې دا ده چې خپل وطن ته راسي. لارې سختې دي، ترکیې بارډر مرزونه سخت دي، د ایران لاره سخته ده. خپل وطن کې باید یو مړی رزق وګټي او خپل وطن خپل کور کې او دا لارې سختې دي، مرګ ده، لارې ډېره خطره لري.